دا هم پوره خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له بي بي سي سره په مرکه کې د افغانستان د کورنۍ وضعیت، نړیوال اړیکو او د نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي ویلي د افغانستان خلک له اوسني حکومت څخه راضي دي او په ټول هیواد کې ملاتړ شته. متقي ویلي اسلامي امارت له ډیرو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او له 40 ډیرو فعال سفارتونو او قونسلګرۍ لري. هغه ټینګار کړی چې د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل د ځینو هیوادونو خپله پریکړه ده. د اسلامي امارت د حکومت د جوړښت په اړه ښاغلي متقي ویلي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او په بېلابېلو دولتي ادارو کې اوس هم ښځې په کار بوختې دي. د نجونو د زده کړو په اړه یې ویلي له 6 ټولګي پورته زده کړې تر امر ثاني پورې ځنډول شوي، خو په مدرسو کې د نجونو زده کړې روانې دي. د نړیوال نظام په چوکاټ کې د افغانستان د ځای پر سر بحث له رسمیت پیژندنې نیولې تر سیاسي او اقتصادي اړیکو تر پراختیا پورې لا هم د کابل د بهرنی سیاست له مهمو موضوعاتو څخه دی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له بي بي سي سره په یوه تازه مرکه کې د افغانستان د نړیوالو اړیکو، د هیواد د کورني وضعیت، د حکومت د جوړښت او د نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. متقي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ځینې هیوادونه لا هم اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني، ویلي چې دا د هر هیواد خپلواک تصمیم دی. د هغه پر وینا که کوم هیواد اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني، نو د دې پریکړې دلیل باید له هماغه هیواد څخه وپوښتل شي. له بلې خوا د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د کابل د اړیکو د پراختیا په اړه ویلي چې افغانستان له ګڼو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. هغه ادعا کوي چې اوس مهال د افغانستان له 40 څخه زیات سفارتونه او قونسلګرۍ په بهر کې فعالې دي. د کابل په باور دا د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د افغانستان د دیپلماتیک تعامل د پراخېدو څرګندونه کوي. ولی تعلقاتی که امروز ما داریم با کشورهای منطقه و با کشورهای جهان و بسیار بسیار از اون بالاتر است مثل که دو وقت بود. ولی الحمدلله ما بیش از 40 نمایندگی های سیاسی فعال داریم، سفارتخانه ها و کنسولگری ها. تجارت ما با هر کشوری که میخوایم با کدام مشکل روبرو نشدیم الحمدلله. و این تعلقات است که عملا الحمدلله مشکل تا بسیار جای حل هست. ولی یکی چرا کشورها امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نشناخته؟ به نظر ما تعلق داره با فیصله سیاسی اونها، ولی عملا مشکل نداریم. متقي د دې مرکې په بله برخه کې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي او وایي افغانستان چمتو دی چې له هر هیواد سره سوداګریزې اړیکې او راکړه ورکړه ولري. د هغه پر وینا د اسلامي امارت اړیکې له یو شمېر هیوادونو سره د تیر په پرتله ښې شوي دي او کابل غواړي دغه اړیکې لا نورې هم پراخې کړي. خو د دې مرکې یوه برخه د کابل او تهران اړیکو ته ځانګړې شوې ده. په دې برخه کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د ایران د اسلامي جمهوریت د پخواني مشر علي خامنه‌ای د جنازې مراسمو ته د اسلامي امارت د ځینو مخالفانو د بلنې په اړه غبرګون ښيي. متقي وایي اسلامي امارت په دې اړه خپل اندېښنه او شکایت له ایراني چارواکو سره شریک کړی دی. د هغه پر وینا د دغو کسانو د بلنې دلیل باید له ایراني چارواکو څخه وپوښتل شي. دنیا خو اینطور نمیگه که اگر زنها شامل میشه پس حکومت هم شامل هست ورنه نیست. بعض اوقات میگه که جنگ سالارا، بعض اوقات میگه که تنظیمها، بعض اوقات میگه که اشخاص، ولی در حکومت فعلی افغانستان اگر گپی قوم است، از هر قوم مردم هست. اگر از ولایت است، از هر ولایت مردم به حکومت هست. اگر از با حساب مسلک باشه، از هر مسلک در حکومت هست. ولی گپ زنها اینطور هم نیست که بیخی در هر بخش هرچی بند شده. ما شمالی میبینیم بیش از 3 میلیون شاگردهای اوناس، طبقه اوناس در مدارس و در مکاتب سبق میخوانه و در مدارس خود تا انتها میخوانه. در او مضامین عصری هم داره. در کار اگر شما ببینید در 2021 در حدود تقریبا 25-30 هزار زنا در بخش اقتصاد کار میکرد، حالی به 120 هزار رسیده. دو وقت 2.5 هزار جواز تجارتی توزیع شده، حالی قریب به 10 هزار توزیع شده. یعنی در تمام بخش‌ها خودتون مشکل نمیشه.
په کور دننه د حکومت جوړښت او په دولتي چارو کې د ښځو د ونډې کچه هم د دې مرکې له مهمو موضوعاتو څخه و. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر اوسنی حکومت ټول شموله بولي او وایي چې ښځې لا هم د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې دي. خو د نجونو د زده کړو په اړه متقي وایي نجونې په دیني مدرسو کې زده کړې کوي او د هغوی زده کړې تر 6 ټولګي پورې دوام لري. د هغه پر وینا له 6 ټولګي پورته د نجونو زده کړې تر امرساني پورې درول شوي دي. اصلا کشورها، حکومتها، تنظیمها و اجتماعات که اونجا دعوت شده بود مراتب داشت. ما به سطح حکومت افغانستان دعوت شده بودیم، با اونها هم ایران تعلقات دیری نداره، اونها هم دعوت کرده بود ولی خوب نکرد. با مسئولین جمهوری اسلامی ایران ګیله کردیم. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر تازه څرګندونې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې کابل له نړۍ سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې کوي. خو سره له دغو هڅو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې موضوع د حکومت جوړښت او د نجونو د زده کړو وضعیت لا هم له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د تعامل له مهمو مسألو څخه دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند پلویانو د دغه ګوند د مشر او پخوانی لومړي وزیر عمران خان د خوشي کېدو په غوښتنه په بیلابیلو ښارونو کې لارونه کړي دي. لارونوالو د عمران خان د سمدستي خوشي کېدو ترڅنګ غوښتنه کړې چې نوموړی دې له زندانه بهر او د خلکو پر وړاندې حاضر او د هغه د روغتیا او خوندیتوب په اړه دې ډاډ ورکړل شي. د تحریک انصاف پلویانو ویلي د عمران خان د روغتیا، خوندیتوب او خوشي کېدو په اړه به هیڅ ډول جوړجاړی ونه مني او که د دوی غوښتنې ونه منل شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. عمران خان له 2023 زېږدیز کال راهیسه په زندان کې دی او د هغه د روغتیا په اړه په وروستیو کې اندېښنې هم مطرح شوي. د هغه پلویانو پر حکومت نیوکه کوي چې نوموړي ته د لازمې روغتیایي پاملرنې او له کورني او شخصي ډاکټرانو سره د لیدنې زمینه نه برابروي. د اسد د 43 په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو د کلیزې په درشل کې د بلخ ولایت د 209 فتح قل اردو په قمندانۍ کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو په ګډون یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې ګډونوالو د نظام پر ساتنې او د هیواد د وګړو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ پر پیاوړتیا ټینګار وشو. د اسد د 24 نیټې په درشل کې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا واک ته رسېدو د 5مې کلیزې په مناسبت د بلخ ولایت په 209 الفتح قل اردو کې د یوه ځانګړي مراسمو په ترسره کولو سره یادونه وشوه. په دې مراسمو کې دیني عالمانو، قومي مشرانو، ځوانانو او پوځي مسؤلانو ګډون کړی و. ګډونوالو د نظام پر ساتنې، د امنیت پر ټینګښت او د هیواد وګړو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. دیني عالمانو په دې غونډه کې وویل لکه څنګه چې د بریا او د اسلامي نظام د ټینګښت لپاره قربانۍ او سرښندنې شوي دي، د دغه نظام ساتنه او دوام هم هڅې، سرښندنې او مسؤلیت پذیري ته اړتیا لري. لکه څنګه چې د اسلامي نظام راوستل یو لوی قرباني غوښتل، اوس د اسلامي نظام ساتل هم لوی قرباني غواړي او یوازې د اسلامي نظام ساتل د الله په دین کې کیږي چې موږ تاسو د الله دین پیاده کو، سنت د جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم پیاده کو. بلخوا د 209 الفتح قل اردو مسؤلان وایي د دې قل اردو ځواکونه د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع، د نظام د ساتنې او د خلکو د امنیت د تامین لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. هغوی ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه به د امنیت د تامین ترڅنګ خلکو ته د لاخو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره هم خپلې هڅې روانې ساتي. نن ورځ د زمري 24مه د افغانستان د استقلال او د خپلواکۍ ورځ ده. لله الحمد د افغانستان په تاریخ کې یو ویاړلې ورځ ده چې تورې تاریکۍ په روشنۍ بدلې سوې. لله الحمد. نن ورځ تاسو دا برنامه چې همدلته د 209 الفتح قل اردو قمندانۍ په انګړ کې ولیدل، د بلخ ولایت د ټولو ولسوالیو څخه قومي مشران، ولسوال صاحبان او همدارنګه د پوهنتون استادان ټول په همدې موخه راوستل شوي وو چې ستاسو دفاعي ځواکونه انشاءالله ستاسو تر څنګ ولاړ دي، نه یوازې د سرحداتو ساتنه بلکې کوي ستاسو دفاعي ځواکونه په هر سختو شرایطو کې ستاسو تر څنګ ولاړ دي او هیچ چاته به انشاءالله اجازه ورنکړي چې ستاسو امنیت وگواشوی. روز 24 اسد بسیار روز پر افتخار ما مردم است.
روزی است که کفر از وطن ما از اشغال خلاص شدگی است، کفر از وطن ما رفتگی است. ما دائم افتخار میکنیم در روزی 24 اسد، بسیار با خوشی از ما مردم است. د دې مراسمو ګډونوالو همداراز د هیواد د ثبات او آبادۍ لپاره د امنیت پر تامین او د خلکو او مسؤلانو ترمنځ د همکاري پر دوام ټینګار وکړ. دغه راز په بامیان ولایت کې د زمري 34مې د نمانځنې په مناسبت یوه لویه ولسي غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د قومي مخورو، دیني عالمانو، استادانو، ځوانانو، هټیوالو، د کلیو استازو او د پوهنتون او ښوونځیو زده کوونکو په ګډون شاوخوا 3000 کسانو ګډون کړی و. د بامیانو والي ګل حیدر شفق په دې مراسمو کې د اسد 34مه د افغانستان د خلکو ګډ او ویاړلی ورځ وبلله او د بامیانو د خلکو له نوښت او هڅو یې مننه وکړه. په غونډه کې د علماو، مخورو، استادانو او ځوانانو له لوري ویناوې وشوې. ویناوالو د اسد 34مه د افغانستان د ګډو ویاړونو ورځ وبلله او امنیت یې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره مهم فرصت وباله. په دې مراسمو کې ځوانانو شعرونه وړاندې کړل او یو شمېر ورزشي نندارې هم ترسره شوې. له دې سره سم د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ قومي مشرانو د اسد 34مې د نمانځنې لپاره د چمتووالي په یوه غونډه کې له اسلامي امارت څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغو قومي مشرانو وویل د نظام او هیواد د ساتنې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. هغوی همداراز د هیواد د ملي یووالي او ثبات پر ساتلو ټینګار وکړ. امارت میږ امارت امارت مو وجود دی. امارت باندې زه د ځون شګړه نه راو په امارت سمو شل کوله مزال کړی دی. په امارت سمو په خپل وتلس میاشت جیل په بګرام کې تیر کړی دی. زه خپل د دل شادونه پلوریا خو زه په دا شکریا ادا کوم. الحمدلله الحمدلله هیڅ پروا نه پرځي. په دا شکریا ادا کوم چې په داس لار کې تللی دي، چې په شهادت رسېدلی دي، په غلط لار نه دي تللی. نور زه بیا د پر انشاءالله میږ دا قرباني ته مشرونو هم سپین ږیري هم پار لحاظ ته صدق الله العظیم. د افغانستان په باره کې نیت صفا اوس نور چې څه کوي قیامت هم خپل دی چې څه کوي، خو صرف د امارت اسلامي د افغانستان په باره کې زړه نه ووینځئ، ګاند ما کې پرېږدئ په زړه کې. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې چې د هرمز په تنګي کې د امریکا سمندري محاصره په بشپړ ډول عملي شوې او دغه محاصره یې د فولادو دیوال په نوم یاد کړی دی. ټرمپ ویلي امریکا اوس د هرمز تنګي بشپړ کنټرول لري او ایران د دې وضعیت د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نشي کولی. بلخوا د امریکې دفاع وزیر پیټ هېګسټ ویلي چې د ایران پر وړاندې د سمندري محاصره د نامعلومو مودې لپاره دوام کولی شي او امریکایي بیړۍ به د اړتیا له مخې په نوبتي ډول سیمې ته واستول شي. ایران بیا د امریکا د بشپړ کنټرول ادعا رد کړې او ایراني چارواکو ویلي چې د هرمز تنګي کنټرول د دوی په لاس کې دی. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبرې سربیس په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا ښې چارې.